سبا ته ګوره زموږ په ملک کې چې کومه غوغا به وي کوم شور چې به جوړي او لوی تجارت د بریلیانو روان دی لوی تجارت د میاشتې شروع شوې ده خو 12 ورځې وشوې که نه روزانه د دوی محفلونه دي او بیا دا بر بلول چې ختم شي دوی محفلونه نه ختمېږي دا محفلونه به د میاشتې د اخره پورې نو لیونی دی چې دوی ته بدعت وایي لیونی دی چې دوی ته بدعت وایي خو ټول کاروبار څه شو بند شو الواګانې بندې شو په دې بدعت کې دا ملک داسې اخته دی او په هغې کې بیا کفریات و شرکیاتو ته پکې خبرې ورسي یا رسول الله دا چغې خو عامه پکې چري ښځې او سړي پکې ګډوډي سندرې پکې ویلی کېږي ډول پکې والی کېږي ډمتوب پکې کېږي چرس پکې خلک سکي اپیم پکې سکي هیروین پکې سکي فحاشي پکې خورېږي او سی چلے جی نن جی وی سرکار دو عالم کی پیدائش کا دن ہے وی سرکار دو عالم پیدا شوی دی ته په ګناونو کې اخته شوی موږ ټول په دې ورځ خوشاله یو الحمدلله په دې نعمت موږ خوشاله یو چې الله موږ له داسې پیغمبر راکړی څوک په دې نعمت خفه دی اخو مسلمان نه دی چې په دې خفه دی خو د خوشحالي هم حدود دي که نه د ځان نه خو موږ نوي طریقې نه شو راویستي ما تاسو ته یو یو خبره ذکر کړې په دې تاسو به یاد یې که نه خو ډېره مخکیني بیان کې ما کړې وه ما ته لنډه مسله ختمولی شي د یو بریلي صوفي سره د عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې او هغه داسې چې کوم ذکر ته میلاو شو ورځه ابو مناظره کوو او کتابونه راوړو او دلیل وایي هېڅ هم ضرورت نشته راشه کښېنه سوال ته وکړه اولنی دا طریقې زده کوي دا به تاسو لپاره ډېره فایدهمنه اولنی سوال د ده نه دا وکړه وایي دا اختر المنزل په دغه ورځ په کومه ورځ چې پیغمبر پیدا شوی دی دوی ته عید میلاد النبي وایي دا عبادت دی او که ګناه ده اولنی سوال څه دی دا عبادت دی که ګناه نو ګناه ورته وایي ګناه خو نه وایي نو څه به وایي عبادت دی بس صحیح شو راشه دویم سوال چې عبادت دی نو دا عبادت پیغمبر ته معلوم او که نه داسې په ترتیب به سوال کړي که ده ووایي چې معلوم نه و نو بیا وایي ها ته د پیغمبر نه مخکې شوې پیغمبر ته نه و معلوم تا ته معلوم شو نو دا خو دی نشي ویلی نو دی به لازم وایي چې پیغمبر ته معلوم و نو دریم سوال پیغمبر ته معلوم و موږ ته ښوولی دی که نه دی که دی وایي چې موږ ته نه دی ښوولی نو دا خو په پیغمبر باندې بهتان لګوي چې ده خیانت کړی دی ځکه چې عبادت ورته معلوم دی او موږ ته نه دی ښوولی نو دی به لازم وایي چې موږ ته ښوولی دی بس په دې ځای کې اخرنی ګزار قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین پیغمبر ښوولی په کوم ځای کې ښوولی او د قیامت سحر به راشي خو دا به ثابت نه شي چې په کوم ځای کې پیغمبر ښوولی ځکه چې شدي نه نو څه به وایي کله به یو غر ولي کله به بل غر ولي نو څه به وایي وایي عیسی علیه السلام چې کله د هغه نه قوم دسترخوان وغوښتو چې موږ د دسترخوان راولېږه هغه الله نه دعا وغوښته الله دسترخوان راولېږو نو هغوی د هغه ورځې نه څه جوړ کړو اختر یې ته جوړ کړو ګوره لمنډه ګوره وایي پیغمبر موږ ته ښوولی دی چې پیغمبر ښوولی ته خو لاړې لمنډې نصاراو په مذهب کې اوس ګرځي دلته ولې مسله ختمه شوه دلیل دی په دې باندې چې نشته نو خبره مې دې پورې راواغسته چې سبا به تاسو وینئ چې څنګه د بد حل به رواني او په دې ملک کې دا امن او امان او دا قسمه جاخي نشته وجه څه ده وجه د توحید عقیده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دلته فرقې مرقې نشته او نه د فرقې بریدي بس دلته یو خبره ده قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله وی د الله پیغمبر وی صحابه کرام وی ځکه خو دا ملک داسې مزیدار دی